نو زمونږ ستاسې اوبه زمونږ منابع دي، ونې ځنګلونه زمونږ منابع دي، زمونږ معدن زمونږ منابع دي، زمونږ ستراتیژیک موقعیت زمونږ دپاره ډېر غټ فرصت کېدی شي. او دی نه که تاسې ګټه پورته کوئ خو خبره ده، که ګټه ترې نه پورته کوئ همدغه منابع تاسې دپاره زحمت جوړېږي. زمونږ د اوبو بحث هم په عین شکل کې دی. سیاسي اقتصادي نگاه یا پولیټیکل اکنومیک پرسپیکټیو نه که تاسې وګورئ پاکستان موږ تاسې سره څه جنجال لري. نور سیاسي شخړې خو شته دي، نور تشویشونه شته دي، خو یو غټ تشویش هم دا دی چې د کونړ سیند اوبه که راباندې بندې کړي نو د زغرات خو سقوط وکړه. او همدا که بیلګه ونیسو په دې ټوله سیمه کې ډېر غټ د اوبو سیاست روان دی. هند که په پاکستان باندې اوبه بندې کړي پاکستان زراعت سقوط سره مخ کیږي. ایران باندې که منګه اوبه بندې کړو د ایران زراعت سقوط سره مخ کیږي. همداراز ترکمنستان زمونږ د اوبو سره تشویش لري. سلما بند سره خلک ولې جنجال لري، ولې ستونزې لري، ولې موږ د محافظت عامه د پیاوړي ځوانان دلته وګمارو. هغه دا چې دا ډېر مهم سیاسي او اقتصادي ارزښت لري. زمونږ ستاسې دپاره هغه څه چې مهمه دي چې په دې بحثونو باندې فکر وکړو. زه په دې باندې متيقن یم چې د کمال خان بند به یو څو ورځې په دې مطبوعاتو کې ښکته پورته کېږي او لکه سلما بند غوندې دا کیسه به هم ورکه شي، لکه دا دهلیزونو غوندې دا کیسه به هم ورکه شي، لکه دا نورو پروژو غوندې دا کیسه به هم ورکه شي. دا لوی لامل دا دی چې موږ تاسې له بده مرغه که موږ وګورو زموږ فکرونه هم فیسبوکي شوي دي. فیسبوک د نظر وړاندې کولو، د فکر وړاندې کولو، شریکولو دپاره ښه خبره ده سړی خپل نظر وړاندې کړي، خو بعضې بحثونه علمي وي. نو تاسې نشئ کولی چې اوس د منابعو په سر علمي بحثونه فیسبوک په سر کېږي، دا لارې په سر او په فیسبوک کې نه کېږي. بیا هغه نه یو قدم که راشاته شو ورځپاڼې دي. تاسې وګورئ چې د کمال خان بند په اړه څومره لیکنې شوي دي په ورځپاڼو کې، ډېر عادي ورځپاڼو کې څومره لیکل شوي دي، تحلیلونه شوي دي چې ځوانانو لیکنې کړي آزادې علمي مقالې او موضوعګانې خو پرېږدي، په دې باندې څومره لیکل شوي دي. نو دا موږ مخکې هم خبره کوله چې زموږ ستاسې د ټولنې هغه ستونزو ته اشاره کوي او که موږ تاسې خپلو دغه منابعو ته علمي نظر نه ونه ګورو، علمي فکر په اساس تحلیل نه کړو، نو موږ به تل همدغسې پراته یو چې سلهاو کلونه به تېرېږي او بند به نه تکمیلېږي. بیا به سلهاو کاله پس یو نفر راځي او څه هڅه به کوي چکچکې به وهو مخکې به ځو، د تاریخ نه به زده کړه نه کوو. اوس مهمه دلته دا ده چې ولې دې موضوعګانو ته علمي بحث وکړو. دا د افغانستان د بقا جنګ دی. نن نه 15 کاله پس 15 کاله وروسته 10 کاله وروسته پاکستان سره به د اوبو په سر زمونږ شخړه راځي. څومره زمونږ ځوانان یا ځوان کدرونه شته دي چې په دې موضوع باندې سر خلاصي. حقوقونه به ډېر ځوانان فارغ یا ما د اوبو د نړیوالو حقوقو د نګاه نه، د باورونو نړیوال قوانینو نه څومره ځوانان زما او ستا خبر دي. همداراز اقتصاد نه چې زموږ ستاسې څومره ځوانان فارغ دي، په دې کې څومره طبیعي زیرمو په اړه تحلیل کړی یا یې مونوګراف لیکلی یا یې چېرته لیکنه کړي نشته دی. تر ټولو نه بده خو دا ده چې دا زموږ ستاسې نړیوال مسایل دي. نړیوالو مسایلو لپاره نړیواله ژبه پکار ده او نړیواله ژبه انګریزي ده. زما هم ستاسې محصلین څومره محصلین انګریزي ژبې باندې پوهېږي. ځکه که تاسې غواړئ چې سبا خپله د اوبو موضوع ایران سره راپورته کړئ، تاسې نړۍ ته خپل فکر وړاندې کوئ، اړینه ده چې ستاسې مقالې په نړیواله کچه باید چاپ شي. ما پاکستان کې د حقوقو د یو برنامه هغه محتوا مې لیدل چې په دغه پروګرام کې دوی کم موضوعګانې دي. دا پبلک انټرنیشنل ورته وایي، نړیوال عامه قانون. په هغه کې ما دا محتوا لیدل چې دې کې کم مضامین او کم موضوعګانو باندې دوی بحث کوي. زما دپاره جالبه دا وه چې په دې موضوعګانو کې په یو سنډ کې یو موضوع لیکل شوی و چې د کشمیر د شخړې نړیوال قانوني حیثیت. نو دوی اوس خپل محصلینو ته نړیوالو قوانینو په رڼا کې دغه قضیه باندې دوی غواړي چې بحث پې وکړي، چې د دوی فکر پې پوهي. چې کله دوی فکر پې پوه شو طبیعي خبره د دوی ورباندې لیکنې کوي، دوی ورباندې بحثونه کوي. همدغه ځوانان دي په نړیواله کچه د دوی د حقوقو نه دفاع کوي. موږ څومره کار کړی په دې برخه کې. زموږ ډېرې نیمګړې
پخوانی قضیه پاتې دي چې هغه نن نه کنن نه سبا ته په نړیواله کچه دا پورته کیږي. د ډیورند کرښې موضوع دا نړیواله موضوع ده. نړیوال حقوقي قانون په دې اړه څه وایي؟ څومره ځوانان زمونږ خبر دي په دې پانتونونو کې. د اوبو په اړه موږ خدا وایو چې دا اوبه زمونږ دي او زمونږ حق دی، خو خامو چې پاکستان ته خوشي کوو که نه خوشي کوو. اما نړیوال قوانین په دې اړه څه وایي؟ ایران سره زمونږ په عین شکل کې ده. په هلمند کې اوبو په سر څه ستونزه روانه ده، دا خو حقوقي اړخ لري او موږ تاسو باید نه خبرو. بل اړخ سیاسي دی او موږ تاسو مجبور یو چې د پنړې کې د نور هیوادونو د بیلګې مطالعه کو او بیا او دغه پرانا کې بیا موږ تاسو کوشش وکړو چې خپل ستونزو حل را پیدا کو. د بیلګې په ډول کله چې په ایتوپیا کې دوی د رنیسانس په نوم یو بند جوړو، نو مصر ډېر سیاسي او امنیتي ستونزې رامنځته کولې دغه بند لپاره. نو کله چې دا موضوع ما واورېده زما دپاره ډېره جالبه وه چې ایتوپیا چیرته او مصر چیرته، نو د دوی ترمنځ خو ډېر هیوادونه دي. نو ما یو برداشت ممایل کېدی چې دا نقشې به زما غلطه په یاد کېدی چې دا سره ګاونډیان چون او ما یو افریقا کې پراته دي. نو چې کله نقشې ته لاړم په منځ کې 2 یا 3 هیوادونه پراته دي او مصر کوشش کوي چې دغه مخه ونیسي. دغه علت دا دی چې د نیل د دریاب یا د سیند اوبه دا چې کله راځي دا خو څو اړخونه لري، بیا په دې کې شین نیل دی او سپین دی او څو هیوادونو نه تېرېږي بالاخر مصر ته رسېږي. نو په هغې کې دوی خپل تاوان لیده که دا اوبه مهار شي نو د ورځ په پای کې مصر ته تاوان رسېږي. نو اول امنیتي ستونزې وي، بیا سیاسي فشار او بیا عذر ته خبره راغله. نو دغه راتلونکی زمونږ ستاسې هم نه، نن امنیتي ستونزې دي، سبا به سیاسي فشاري، بیا به معامله کېږي، بیا به درته عذر کوي چې اوس یې راپرېږده. نو زمونږ ستاسې لپاره مهمه ده چې دا ملي موضوعګانو ته د نړیوالو موضوعګانو په سترګه ورته وګورو، د سیاسي اړخ، د اقتصادي اړخ او هم د حقوقي اړخ باید موږ تاسو وسیړو. او اړینه ده چې علومو اکاډمۍ غوندې مرکزونه په د باندې تحلیلونه، په د باندې مقالې ولیکي، پانتونونو سره په ګډه باید کار وشي ترڅو دغه موضوعګانو باندې زموږ سر خلاص شي. زموږ ستاسو لپاره دا یو بند دی او خلاص. خو تاسو به خبر یاست، ډېر ځوانان به فعال وي، خبر به هغه دا چې د ګاونډیانو خوبونه مړه کړي دي. نن کمال خان جوړ شو، سبا به بل پرون سلما بند جوړ شو، سبا به بل بند جوړیږي. نو وخت نا وخت په هیواد باندې فشارونه راځي. څنګه کولی شو چې دنه په ښه شکل باندې استفاده وکړو؟ که ایران سره زمونږ حقوقي ستونزه راځي، نړیوال قوانین په دې اړه څه وایي، څنګه معامله وکړو؟ دا فکرونه خو موږ تاسو حکومتونو ته وړاندې کوو. ولسمشر چې یو هیواد ته راځي هغه 15 کاله زمونږ په هیواد کې ډېر زور 10 کاله، وزیران هم په عین شکل راځي زی. دا خلک خو وزیر راځي، خو دې خلکو ته لپاره د فکر څوک وړاندې کوي؟ موږ تاسو وړاندې کوو او موږ تاسو مسؤلیت لرو چې په خپل اکاډمیک چاپیریال کې په دې موضوعګانو باندې بحث وکړو. لبعد مرغه که کمال خان بند دی، که بامیانو کې د اوسپنې معدن دی، که شیرزادو کې د ټالکو منابع دي، همداراز د اوبو منابع دي، همداراز زمونږ ځنګلونه دي، همداراز زمونږ طبیعي منابع دي. خلک لګیا دي درګرده دغه ټولو منابع خوندي کولو په برخه کې کار کوي. زه هغه ورځ یو موضوع نه خبر شوم، پاکستانیان په دې تکل کې دي چې د دوی په هیواد کې چې کمی وریجې تولیدېږي دا د پاکستان ځانګړي وریجې دي، دا په هند کې نور ځایونو کې نه دغه کېږي تولیدېږي. او دا بیا ځي په نړۍ کې د هند هیواد په نوم وړاندې کېږي، د بنګلادیش په هیواد په نوم باندې وړاندې کېږي. دوی اوس په دې تکل کې دي چې دا باید ثبت شي، دا باید راجستر شي، په نړیواله کچه ومنل شي چې دغه ځانګړي نوع وریجې چې دي دا د پاکستان تولید دی. نو په نړیواله کچه موضوعګانې ډېرې حساسه شوي دي. موږ تاسې دې ته اړتیا لرو چې سیاسي نګاه، اقتصادي نګاه، حقوقي نګاه دې موضوعګانو ته وګورو، په دې موضوعګانو باندې ځان خبر کړو، په دې موضوعګانو باندې بحث وکړو، خبرې پې وکړو، لیکنې ور باندې وکړو او دغه د فیسبوکي فکرونو نه راووځو. کنې تل به زموږ ستاسې د منابعو دغه بحثونه همدغسې نیمګړي پاتې. په دې برخه کې څو ځانګړي وړاندیزونه لرم او خدای دې وکړي چې وخت مې نه پوره شوی. په اول قدم کې زموږ ستاسې
کم علمی او پانتونونو کې چې زمونږ ستاسې کتابونو او موضوعګانو درس ورکوي د نه باید لږ راووځو. موږ تاسې د طبیعي منابعو بحث کوو، اما څومره خلک دي چې په افغانستان کې یا څومره امکانات دي چې په افغانستان کې طبیعي زیرمو په برخه کې موږ تخصص ماستري ترلاسه کړو، څومره امکانات دي چې آیا زما د حقوقو نه فارغ محصل هغه زمونږ د ستونزو نړیوال حقوقي اړخ نه خبر دي که نه دي، که هغه د سیاست نه فارغ دی، که د اقتصاد نه دی، که حقوقو نه فارغ دی، د دغه نړیوالو حقوقو نه څومره خبر دي، څومره زمونږ سیاسي محصلین په انګریزي ژبه باندې حاکم دي، خپله ژبه وی زده کول هنر دی او څنګه وی نه پوهېږم هیرول بده خبره ده او د بل نه زده کول. نو مهمه دا ده چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او په عین حال کې موږ تاسې انګریزي ژبه زده کړو تر څو دا قضیې موږ په نړیواله کچه وڅېړو. تاسې لاړ شئ د په ګوګل سکالر کې یا علمي مقالو کې چې په انټرنیټ باندې دي، تاسې هلته ګوګل کې د افغانستان د تجارتي ستونزو په اړه، د افغانستان د اوبو د ستونزو په اړه، د افغانستان د بندونو په اړه تاسې یو ریسرچ وکړئ چې څومره تحقیق افغانانو کړی. نو که افغان تحقیق وکړي هغه خپل نظر وړاندې کوي، خو که دا نور خلک تحقیق کوي هغه به خپل نظر وړاندې کوي. که په ایران کې یو څېړونکی تحقیق کوي هغه زما او ستا له درده تحقیق نه کوي، هغه د ایران نظر، زما او ستا نظر به څوک وړاندې کوي؟ دا نه په پیسو کېږي چې ډېرې پیسې مصرف کړي بیا دا تحقیقونه وشي. دا زموږ ستاسې فکري بیدارۍ یوه نښه ده او اړینه همدا ده چې موږ تاسې دغه موضوعګانو ته علمي نګاه نه ورته وګورو. نو دا دویمه برخه ده چې اکاډمیک چاپېریال کې زموږ ستاسې دغه بحثونه شروع شي. زموږ ستاسې مونوګراف دپاره موضوع نه پیدا کېږي، ځوانان راځي مشوره در سره کوي چې مونوګراف دپاره یو موضوع راکړو. نو موضوع خو باید تاسې خپله وټاکئ. ولې دا موضوعګانې زموږ ستاسې په مونوګراف کې رانشي؟ د کمال خان بند د سیمې خلکو ژوند باندې څه تاثیر کېدای شي؟ کمال خان بند جو په دې دومره وخت کې نه تکمیلېده، ولې اوس تکمیل شو؟ انجینرۍ د نګاه نه د باید دلته تحلیل وشي، د زراعت محصلین باید په د باندې تحقیق وکړي، اقتصاد محصلین باید په د باندې تحقیق وکړي، د قانون حقوقو زموږ سیاسي محصلین هغه باندې په د باندې تحقیق وکړي. نو بل زموږ سایز لپاره مهمه ده چې کله موږ دغه مونوګرافونه لیکو، مقالې په خپل ځای مونوګرافونه، دا موضوعګانې باید وړاندې شي، په د باندې لیکنې وشي، زموږ په نصاب کې باید دا شامل شي. او په آخر کې مهمه ده چې کله موږ د بیداره ملتونو خبره کوو، بیداره قومونو خبره کوو، بیداره هم دا ده چې خپل حق، خپل ستونزو او خپل راتلونکي نه خبر یاست. او زموږ سیاسي لپاره ډېره مهمه ده چې دلته هر بند لپاره چې باندې چې کله موږ لاس اوږدو او شروع کولو خبره کوو، موږ تاسې خبر یو چې سلما بند څومره په ستونزو جوړ شو، زرنج دلارام سړک چې کله رامنځته کېده چې چابهار سره وصل شي، په درجنونو انجینران دلته وژل شوي دي، هم د افغانستان هم د هندوستان انجینران وژل شوي دي. د موضوعګانو باندې باید زموږ ستاسې سر خلاص وي او دا فکر موږ خپلو مشرانو دپاره تولید کړو او بیا په دوی باندې موږ فشار واچو چې د هغه فکر په رڼا کې دوی پالیسیانې جوړې کړي. نور وخت مو نه نیسمه، خدای دې وکړي چې زما خبرو کوم یو څه ځای نیولی، ستاسې توجه نه نړۍ مننه.